بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د اکتوبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د پاکستان په ترکیه کې ناسته او د پاکستانی جنرال شهاب اسلم د خپل ډلې سره د مجلس نه فرار او مذاکرات په نیمه کې پرېښودل. هغه په داسې حالت کې چې مذاکرات کامیابی ته نږدې شوي وو، ټولې مادې سره توافق شوی وو، په یوه مادې باندې جنجال بحث روان و چې هغه ممکنه وه چې حل شوی وای. خو کله چې دوی وکتل چې موضوع مخ په حلېدو ده او دوی په ناکامېدو دي، یعنې دغه کامیابېدل چې د قراردادو دی ځان ته ناکامي بلله، نو بنان فرار ته نسبت په قرار ترجیح ورکړله او په آخر کې د بدو الفاظو کلماتو نه کار واخیسته او وتښتېدل. مخکې نه چې دې موضوعات ته راشم، اول خپل د برنامې اوله برخه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول موضوع د غزې مسله ده چې د هلته د اوربند نه پس په دویمه مرحلې باندې کار روان دی چې تر څو هلته یو موقته اداره جوړه شي او حماس خپل اسلحه او خپل واک هغه ته وسپاري چې د ده باره کې خلیل حیا ویلی دی چې د حاضر دي چې دا دویم سټیج هم ترسره کړي، خپل اسلحه ورکړي او د دغې مرحلې نه دوی ووځي. او په عین حال کې دوی یو هیات تللی دی مصر ته چې د الفتح یعنې د محمود عباس د ډلې سره چې په بیت المقدس په ساحه کې حکومت لري، هغه په سره تفاهم ته ورسیږي تر څو په آینده کې مشترک نظام وسي او د غزا کې چې کوم هلته د دواړو یو نظام جوړیږي، دی به په هغې کې وسي او دی به د دې انتقال کوي. د دې انتقال په باره کې د نړیوالو د صلح قوا خبره چې روانه ده چې دا قوا به هلته ځي. په دې کې ویل کېږي چې د اندونیزیا، آذربایجان او د پاکستان قواوې به ځي. تاسو ته معلومه ده چې آذربایجان هم د اسرائیل لاسپوڅی دی او پاکستان هم د اسرائیل لاسپوڅی دی او د دوی په خوښه دا قوا هلته ځي. نو پاکستان خو ښه تاریخ نه لري، د 2,000 فلسطینیانو د وژلو تاریخ د ضیاءالحق بالکل موجود دی. نو په دې دا ځلې د ده تګ په غزه کې بیا هم ښه نه برېښي. مسله دا ده چې یعنې د پاکستان او آذربایجان او د اندونیزیا په لاس باندې د غزې جنازه به د امریکې او اسرائیل ته سپارل کیږي. مصر او اردن هم دا خبره کړې ده چې ممکن د دوی اردو هم په دې نړیواله اردو کې شامله وسي، خو د هغې سره لږ زره ستونزه موجوده ده او د اسرائیل د ترکیې د راتګ سره غزې ته کاملا مخالفت ښودلی دی، ویلي چې دوی ته دا اجازه باید ورنه کړلی شي. ایران په خپل د نتنز په مرکز کې چې کوم ځای کې اتوم د دې یورانیم غنا و او امریکا بمبارد کړی و، هلته یو نوی سایډ په نامه د کولنګ ګوزلا راپرانیزی دی او ویل کېږي چې دا د ځمکې لاندې لوی عمیق یو بل ساحه دوی جوړه کړې ده او هلته دوی خپل د یورانیمو د غنا کار شروع کړی دی. د تایوان په ساحه کې د امریکا 2 طیارې رالوېدلې دي چې هغې شک دا کېږي چې دا ګویا چینایانو کړي دي، خو چینایانو حکومت دا پیشکش کړی دی، وړاندیز یې کړی دی چې د دې د تحقیق لپاره موږ حاضر یو چې مرسته وکړو چې دا کار ولې شوی دی، دا طیارې چې دي دا 2 یو جټ او یو هلیکوپټر څنګه ولوېدلي دي او د علت څه دی. د وینزویلا باندې د امریکې د هبرید امکانات ډېر زیات روښانه شوي دي او کېدای شي دوی په وینزویلا باندې حمله وکړي. او دا خبره د جمهوریت خواو یو سناتور په نامه د لینزي ګراهام کړې ده او هغې ویلي دي چې د مواد مخدرو مسله یا دا ټول چې دي دا بهانه ده، اصلا هدف زمونږ د مادورو د نظام بدلول او د نظام تغیرول دي او دا راپرځول دي. دا نظام په صورت موږ نشو منلی دې ساحه کې او دا به لرې کېږي. دلته یو بل دغه پرمختګ شوی دی چې روسانو د وینزویلا سره یو نوې د همکارۍ معاهده لاسلیک کړې ده او په دې مرحله کې د دې معاهدې لاسلیک کول او د روسي همکاري د وینزویلا سره ماته د 1962 د کیوبا چې په نامه د کیوبن میزایل کرایسس باندې یادېږي. 1962 دا په نړیوالو قوانینو کې
یو ډیر لوی مبحث دی چې 1962 کې کله چې امریکا غوښته چې کیوبا باندې برید وکړي نو په هغه وخت کې روسانو ورسره همکاري وکړه میزایل هلته ویوړل د امریکا په مقابل کې نصب کړل کله چې میزایل د امریکا ځنې لاندې نصب شول نو امریکا یې ډیره وارخطا کړله او امریکا په یوازې دې چې حمله وکړي د تفاهم لارې ونیوله او بیرته دغه مسله حل و فصل شوله که نه د روسانو میزایلونه په کیوبا کې په د امریکا په مقابل کې نصب شوي یعنی روسیه د امریکا تر ځنې لاندې کیوبا کې هلته رسېدلې وه دغه سناریو دغه صحنه یو ځلې بیا رامنځته شوې ده او امریکا که د ونزویلا سره معاهده وکړله او هلته خپل کښتۍ ولاړلې یا اسلحې کومک یې وکړه او یا خپل فوز یې کوز کړ نو بیا امریکا ته به لویه ستونزه جوړ شي دا به داسې لکه چې امریکې د یوکراین قضیه د روس تر زنې لاندې را شروع کړله دا به د امریکې تر زنې لاندې د ونزویلا په ذریعه باندې د روسانو یو نوې جبهه چې خلاصیږي او هغه جبهه چې امریکایانو په خپله ځان ته خلاصه کړه چې نظام بدل کی کېدای شي دا یو پزلوی سردرد ورته بدل شي دا د نړیوالو موضوعات چې لنډ مې تاسو حضور ته وړاندې کړل راځم د په ترکیه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ناسته او د نړیوالو تعجب یعنی د قطر او د ترکیه د پاکستان د رویې ته د لهجې ته د کارونو ته هغې لاس په یعنی ګوته په غاښ لاندې شوي دي چې دا څه رقم نظام دی او هغې ویلي د اسلامي امارت دا څه رقم ګاونډي سره تاسو سره راسئ دا خو په هېڅ او څنګه چې شیطان انټرنیشنل یعنی همیش د خپل ملي منافعو په ضد او د افغانستان د خلکو په ضد باندې دی کار کړی دی او تبلیغات یې کړي دي یو ځلې بیا هغه ناکامي چې د پاکستان په هیئت کې وه چې نه په خبره وی پوهېدل نه په ترتیب باندې پوهېدل هر دقیقه به تلل تلیفون به یې کوه او بیرته به راتلل هغې پړلې ټوله په اسلامي امارت راړولې ده چې دی په خبرو نه پوهېدل دی په د هیئت په ترتیب دی دا کاملا غلطه ده دلته نړیوال شاهد دي ځکه چې ترکیه ناسته و قطر ناست او هلته شاته د امریکایي استازي هم ناظر و هغې دا وایي چې د اسلامي امارت هیئت نهایتا ډیر بردباره قوي مؤدب او په ډیر ښه سلوک سره خبرې کړې دي در حال چې پاکستانیانو د بدو لهجو نه کار اخیستی غلطو الفاظو نه کار اخیستی قطر او ترکیه هم دا دغه کړی دی چې دا مسله کې د پاکستان رویه قابل د برداشت نه وه پاکستان غوښتنه دا وه چې تاسو به ټول ګروپونه د افغانستان ته راغواړئ دا کوم ګروپونه چې په پاکستان کې دي یو خو نه خو دی دا وایي چې دا په افغانستان نه دي موږ باندې برید کوي اوس خبره دا کړې ده چې تاسو به دا ټول افغانستان ته غواړئ او هلته به یې کنټرولوئ او په پاکستان باندې به نور بریدونه نه کیږي دې ته قطر او ترکیه حیران شوي دي چې خپل مخالفین څنګه افغانستان ته وایي چې ته دا واخله او کنټرول یې کړه قطر او ترکیه ورته حیران او د خپل د ستونزې بارې څنګه پاکستان په افغانستان اچوه امارت اسلامي ورته ویلي دي چې د زمونږ د سیمو نه به په تاسو باندې برید نه کیږي او د دې بابت کې موږ تاسو ته تضمین درکولی شو خو دا خو ستاسو خپل کسان دي ټي ټي پي دا موږ نشو کولی چې افغانستان ته راولو یا یې د مسؤلیت واخلو دا ستاسو امنیتي دنده ده بله خبره پاکستان دا کړي که ټي ټي پي کوم برید په پاکستان باندې وکړي د ده غږ به پاکستان له افغانستان نه اخلي یعنی برید به په پاکستان کې ټي ټي پي کوي غږ به له افغانستان نه اخلي دې مقابل کې اسلامي امارت ورته ویلي چې دا برید او کنټرول کول دا ستاسو د داخلي امنیتي مسله ده دا زمونږ نه ده زمونږ مسؤلیت دا دی چې ستاسو خواته څوک در نشي او دا موږ دا دنده به په صحیح توګه پوره کړو خو تاسو به تضمین کوئ چې ټول ګروپونه به پاکستان دا خبره کړي چې تاسو به تضمین کوئ چې ټول ګروپونه به کنټرولېږي او دا به بیرته په پاکستان برید نه کوي افغان لوري ورته ویلي دي چې سمه ده موږ به په هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې ستاسو خواته راشي خو تاسو به هم تضمین راکوئ چې هوایي نقض به نه کوئ او نه امریکایي ډرون او الوتکې به زموږ خاورې خواته راځي په لومړي دغه کې دا خبره دوی منلې ده دوی ورته ویلي چې داعش به هم له پاکستان نه په افغانستان نور بریدونه نه کوي او دې مخه به نیسي پاکستان اول خبره منلې ده پس چې د دوی هیئت بیرون تللی دی یو ټلیفون یې کړی دی او بیرته چې راغلی دی مجلس ته
بیا ویلي دي چې دا خبره خو موږ نشو منلی او دا ډرون چې دي دا خو راځي. دې کې چې اسلامي امارت ورته ویلي چې که تاسو ډرون راځي نو خو دا خو بیا خو زموږ برید وشو، بیا د ده په مقابل کې به موږ عکس العمل ښیو. نو جنرال شهاب داسې دغه کړې ده چې دا خبره باید تاسو هېڅ ونه کوئ. په دې کې د قطر سفیر مردوف القشوتي ورته ویلي دي چې ته د هغې خبره ولې قطع کوې؟ ته خبرې ته مکمل غوږ باید کېږدې، ته داسې یو خبره کوې چې دا کېږي. دلته شهاب اسلم یعنې جنرال شهاب اسلم د قطري استازي ته ویلي دي، سفیر مردوف ته ویلي چې د پاکستان د لارې نه تیاري په افغانستان ته ځي، تیاري خو د قطر نه رالوځي او د دې ځینه ځي. نو قطر ورته ویلي چې موږ خو د امریکایانو سره یو قرارداد لرو او دا قرارداد په اساس د هغې په هلته په قطر کې پایګاه لري او هلته دوی دي او د سیمې کنټرول د دوی سره دی. شهاب ویلي دي که ته قرارداد لري خو موږ هم ورسره امنیتي قرارداد لرو او موږ یې مخه نشو نیولی، نو د هغې قرارداد په اساس دوی به دا بریدونه کوي. اوس دلته دا خبره راځي چې ښه پاکستانه چې کله تا سره امریکې دا قرارداد کو چې زه به ستا د خاورو نه په افغانستان برید کوم، تا دا اجازه ولې ورکړله چې ته وایې چې اوس نشم کولی؟ نو چې ته دا نشې کولی ما نه بیا څنګه تضمین غواړې زما په خاوره کې به ستا د خوا نه بریدونه نه کېږي؟ یعنې بالکل د عقل و تعقل نه لرې د انسانیت او د شرافت نه لرې خبرې شوي دي. په آخر کې ډېرې خرابې خبرې هم کړي دي، بده لهجه هم استعماله کړې ده او حتی ته دې ویل شو چې معاهده بالکل فاینل شوې وه، یوه ماده پاتې وه چې په هغې باندې تفاهم ته ورسېږي، د هغې نه پاکستان فرار وکړ او معاهده یې پرې نه ښودله چې فاینل شي او د مجلس نه ووتل او دوی لاړل او د هغې ځینه بیا وزیر دفاع خواجه آصف بیا دغه وکړه چې که افغانستان موږ سره دا ونه کړي موږ په افغانستان باندې به ګواښ او برید به کوو. نو دا هغه خبرې دي چې مخکې دې نه چې دا دغه شي تاسو معلومه ده، ما خپل برنامو کې تاسو ویلو چې دا کوم ځای ته نه رسېږي دا معاهده، که وم شي ناکامه ده او که وم نشي ناکامه ده او پاکستان بله لاره نه لري، دا به برید کوي او افغانستان سره به جنګ کېږي. نو دا جنګ چې بعضې دوستان وایي چې دا زموږ دا نه دی، که ته جنګ نه غواړې او تا باندې جنګ تپل کېږي ته خو مجبورې ځان نه دفاع وکړې، یعنې دا جنګ یو ځلې بیا په موږ راتپل کېږي او چې راتپل کېږي افغانان به د ځان نه دفاع کوي او په دې کې د افغانستان تاوان کم ګټه یې زیاته ده او د پاکستان ضرر زیات دی چې اوس پاکستان د مخ په ورشکستګۍ دی. تاسو وکتل چې دغه پرون ورځ په بلوچستان کې برید شوی دی او غټه تاوان دوی ته اړولی دی او ډېرې سیمې نظامي دوی پریښې دي او هغه آزادي خواهانو خپل په ولکه کې کړي دي. نو دا و د پاکستان د فرار د مجلس نه د ناکامۍ چې په عوض د افغانستان انټرنیشنل یا شیطان انټرنیشنل چې ورته ویل کېږي هغه خپل د وطن په دغه کې چون دوی د ایسای پیسې خوري. دا بالکل خلیلزاد هم تایید کړی و چې افغانستان انټرنیشنل چې دی یا شیطان انټرنیشنل دا د پاکستان د ایسای نه پیسې خوري او د ده باید انګلیسان تحقیق وکړي چې دغه پیسې کوم افراد اخلي، څنګه خوري او ولې دوی د پاکستان په ګټه کار کوي. یعنې قطعا خپل د خاورې په دا نه کوي، که پاکستانیان بده هم وکړي دوی د هغه تاییدوي، د خپل د وطن هغه ښه نه تاییدوي. که طالب درست کار هم وکړي وایي دا خو په کار نه پوهېږي، که هغه جنایت هم وکړي وایي دا خو ډیپلوماسي کوي. دا هغه لوی جنایت دی چې د خپل افغانانو په ذریعه هغه بې عزته کسان چې دین و ایمان نه لري، اصلا زیات مرتدین دي چې مونځ روژه دا نه نیسي، ایمان نه لري په الله، صرف په دروغ باندې الله او رسول د اسلام نظام خبره کوي، اما وطن پلورلو کې لوی لاس لري. په امریکایانو یې وطن خرڅ کړی، اوس یو ځلې بیا په پاکستانیانو باندې دا کوي او د پاکستانیانو پیسه خوارې دي. سید انور نعیمي ورور پوښتنه کړې سید انور نعیمي ورور پوښتنه کړې سراج الدین حقاني چیرته دی؟ بندي دی یا خیر هیڅ غږ یې نشته دی. تاسو ته معلومه ده چې انس حقاني د ترکیې په دې ناسته کې هلته و او هغه د کشر ورور دی او د هغه استازیتوب کوي. بل دا دی چې د وزارت داخلي معین د دې ناستې مشرتابه کوله او په مسلسل توګه د سراج الدین حقاني سره په تماس کې و. نه بندي دی نه دا دی، خپل په وطن کې دی، په ځای کې دی، خپل په کار باندې دی او وزارت مخکې وړي. قیام الدین ورور وایي چې قطر او ترکیې ته ولې قوي
کسان نه دي لیږل شوي چې تجربه او د عمر د لحاظ نه کمزوري کسان تللي دي. وروره دغه کمزوري چې ته ورته کمزوري وې د پاکستان جنرالان یې درته راپرځولي دي. هغه په دلیل او په استدلال کې مات کړي دي. د هغوی دې ته مجبور کړي چې فرار وکړي او دوی په ثابت ورته 3 ورځې ناست وو. څلورمه ورځ هم دوی حاضر وو چې هغه یو پوینټ پاتې و چې په هغې باندې بحث وکړي او فیصله یې کړي. تېښته پاکستان کړې ده، افغانستان نه ده کړې. او هیئت په هماغه لیول لیږل شوی دی چې کوم په لیول هغې جنرال شهاب اسلم را لیږلی او دوی ورته خپل معین او سفیر د قطر سهیل شاهین او انس حقانی ورته لیږلي. بنان زمونږ که ته وایې چې عمر کم او تجربه کمه وه، خو دغه تجربه دار د آیسای لوی کسان یې راپرځولي دي او فرار ته یې مجبوره کړي او مخونه یې ورته د قطر او د ترکیې او د نورو شاته چې هیاتان د نړۍ ناست و هغې ته یې دا شرمولي دي. د ده نه نور زیات څوک کولی شي. دا یو لویه ډیپلوماتیکه کامیابي ده. هیله ده برنامه وګورئ، خوښه کې دوستان شریکه کې تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.